سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. ملګرو، په دې نړۍ کې ځینې داسې رازونه شته چې انسانانو ډېر لږ اورېدلي دي. دا هغه اسرار دی چې د عامو سترګو له وسه وتلی دي. دلته چوپتیا خبرې کوي، سیوري کیسې بیانوي او وخت هم لکه ولاړ چې وي. دې ناپېژندل سوو ځایونو ته رسېدل اسانه نه دي، خو څوک چې هلته وررسېږي د هغه ژوند بیا هېڅکله پخوانی نه پاتې کېږي. په هر قدم کې داسې احساس کوي لکه بلې نړۍ ته چې داخل سوی یې، داسې نړۍ ته چې ښکلا او راز یو ځای ساه اخلي. نو ملګرو، د داسې سفر لپاره چمتو سئ. ستاسو د فکر پولې ماتې کړي او تاسو ته دا احساس درکړي چې زموږ ځمکه لا هم څومره ناویلې کیسې په خپل زړه کې پټې لري. د اویوني د مالګې دښته. فکر وکړي، یو داسې دښته چې د بولیویا د هندارې په څیر وي، داسې ځای چې د ځمکې او اسمان ترمنځ توپیر له منځه وړي. په هر ګام کې داسې احساس کوي لکه پر وریځو چې ګرځي. دا د جنوبي امریکا د بولیویا د اویوني د مالګې دښته ده چې د نړۍ تر ټولو لویه د مالګې دښته بلل کېږي. دا دښته نږدې 400 میله مربع پراخوالی لري او د سمندر له سطحې څخه شاوخوا 11,000 فوټه لوړ موقعیت لري. دا کومه عادي دښته نه ده، بلکې د طبیعت د تر ټولو حیرانونکو هنري کارونو څخه یو دی چې هر څوک یې په لیدو حیران پاتې کېږي. زرګونه کاله وړاندې دلته لوی سمندرونه موجود وو، خو ورو ورو یې اوبه وچې سوې او یوازې د مالګې غټې طبقې پاتې سوې. نن ورځ دا مالګه د نه ختمېدونکي سپین سمندر په څیر ځلېږي. د ورځې په رڼا کې کله چې د لمر وړانګې د مالګې له طبقو سره ولګېږي، ټول ځای داسې روښانه سي لکه پر ځمکه چې یوه ستره هنداره هواره سوې وي. تر ټولو ځانګړې منظره هغه وخت ښکاره کېږي چې د باران په موسم کې دلته د اوبو نرۍ طبقه پاتې سي. دا اوبه دومره صافي او آرامې وي چې د اسمان، وریځو او ستورو انځور پکښې ښکاره کېږي. په هماغه شېبه کې داسې احساس کېږي لکه ته چې پر مځکه نه یې ولاړ، بلکې په یوې جادویي نړۍ کې ولاړ یې چې پورته او ښکته پکښې توپیر نه معلومیږي. همدا وجه ده چې دې ځای ته د ځمکې تر ټولو لویه هنداره هم ویل کېږي. خو ملګرو، دا ځای یوازې ښکلا نه ده، بلکې د رازونو او ساینس مرکز هم دی. د دې مالګې تر سطحې لاندې د نړۍ تر ټولو لوی د لیتیم کانونه پټ دي. لیتیم هغه فلز دی چې زموږ د عصري نړۍ بیټرۍ پرې چلیږي، هغه که موبایل وي، که لیپټاپ وي او که برقي موټرونه. د ساینسپوهانو په وینا د ځمکې شاوخوا 80% لیتیم د همدې مالګې دښتې لاندې پروت دی. دا معنا لري چې دا دښته نه یوازې یو طبیعي عجوبه ده، بلکې د راتلونکي انرژي تر ټولو لویه خزانه هم ده. هغه خلک چې دلته راځي یوازې د دې په ښکلا کې نه ورک کېږي، بلکې هغه ځانګړې آرامي احساسوي چې په دې پراخه چوپتیا کې پرته ده. د ورځې په رڼا کې دا سپین ځلېدونکی سمندر سترګې روښانوي او د شپې په تیاره کې کله چې بې شمېره ستوري په همدې ځای کې انعکاس وکړي، داسې احساس کېږي لکه د کائناتو په کومه څنډه کې چې ولاړ یې. دا ځای په ځان کې ډېر رازونه لري. دا تشه پراخه سیمه انسان دې ته اړباسي چې فکر وکړي چې یو وخت دلته د ژوند ډک سمندرونه وه، شنې غاړې او خوځښت موجود وو، خو د وخت په تېرېدو سره هر څه له منځه ولاړل. یوازې سپینې طبقې پاتې سوې چې نن د واورې په څیر د یوې نه ختمېدونکې دښتې بڼه لري. دلته ولاړ انسانان د وخت ځواک درکوي او احساسوي چې د میلیونونو کلونو تاریخ څنګه په چوپتیا زموږ د سترګو مخې ته غوړېدلی دی. همدا وجه ده د اویوني د مالګې دښته د ساینسپوهانو، پلټونکو او سیلانیانو دپاره د جذب مرکز ګرځېدلی دی. دا موږ ته دا راپه کوي چې زموږ ځمکه څومره رازناکه او ځانګړې ده. کله چې ته دلته قدم کښېږدې، داسې احساس کوې لکه د طبیعت له یوه ژور راز سره چې مخ سوی یې. دا یوازې د مالګې دښته نه ده، بلکې د ځمکې د تر ټولو شاندارو منظرو څخه یوه ده چې موږ ته دا راښیي اصلي ښکلا تل زموږ مخې ته وي، یوازې د پېژندلو اړتیا لري. نو ملګرو، آیا دا ځای مو یو وخت لیدلی دی؟ او که په اړه یې نور هم جالب معلومات لري نو موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ، زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.